هغه ظالم انسان سلاسونه تر سنگلو پورې د مظلوم افغانانو په وینو ککړ دي او باش لوچک ظالم خاين انسان د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله مرستیال جوړ شایم د خامنه‌ای ناجایز اولاد او د کی جی بی سپای فرید مزدک حاول تاسو دا کلیپ وګورئ بیا غږیږو پیروت بسیار در 15 نفر بودن دوام تقریبا نصف یه چیز با ما بود چه نام داشت نه مزدکش کاویانی محتاط در رأسش محتاط دیگه کیست همین امیار کلشان بود اینان نجیب هر باری که میخواست که پروگرام جور کنه دیگه ما قبلا بشیدیم همین جنرالا را به وام گفتیم وام به این جنرالا احوال کردن که تسکین بشید وام درست متحری کرد از شمالشش دیگه هم شدیم که نه دیگه شمال سر متحری نه تاسو په دواړو غوږو واورېد چې احمد شاه مسعود وایي چې فرید مزدک د شهید ډاکټر نجیب الله ټول راپورونه ماته راوړل ټول پلانونه به یې ماته شریکول ځکه وایي موږ د شمالي برخه ټوله سقوط کړه او بالاخره وایي کابل مو په دغسې حالت باندې واړوئ دا د فرید مزدک او د احمد شاه مسعود او دغه د نورو اشرارو برکت دی بیا وروسته همدغه خاین د کجبي سپای او د خامنه‌ای ناجایز اولاد احمد شاه مسعود سره هم خیانت وکړي او بالاخره راغی په اروپا کې کېناستو اوس راځي د تجزیې خبرې کوي وی ما پارسیوانه خاک خدا گرفته میریم تاجکستان ما میریم اما که زمین های خود میریم به یکی افغانستان جغرافیش تجزیه میشه باقی نمیمانه یا اجماع و نگهداریش یا نابودی رایسو وجود نداره قدم اول مثلا سرحدات افغانستان اکثرا سعی کنید سرحدات طبیعی دریاها و کوهها سرحد است به شمال و جنوب تقسیم افغانستان بسیار ممکن است په دغه تازیانو باندې اعتماد کول کفر دی که په ملا د اعتماد وکړه کفر دی زه اسناد در شایم که په سیاسون د اعتماد وکړه کفر دی که ورورولي د وکړه تباه کېږي که خیخي د وکړه تباه کېږي که هر رقم شراکت د وکړه دې طایفې سره تباه کېږي دی ملا دی واوره دی ملا دی یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود به نام افغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار چون که او مردم را این مردم بیرحمترن او مردم بر همین خطه حاکم گردان از پښتانه سلیمان غره ته ورسي دی مسلمان دی لومړی خو زه د ټول نه بخښنه غواړم افغانانو لږ زره احساساتي سوم په خدای زړه کې درد لرم لږ زره دم مې وکړ یو شی زه تاسو ته وایم دا فرید مزدک او د ده په څېر نور انسانان دا عادي خلک نه دي ګرانو دا عادي انسانان نه دي د دوی لاسونه لومړی مو وویل تر څنګلو پورې په وینو ککړ دي په الله قسم دی د دغه کورمنځي جګړو اصلي عاملین همدغه خلکي دي همدوی خیانتونه وکړه که نه همدوی وروره ګوله باعث شول چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړي او بالاخره اور بل سي په افغانستان کې تاسو خو بعضې ځوانان دي خبر نه دي هغه د چا 1940 کالو پورې دي هغه خبر دی چې څومره جنایتونه وشول په دې کابل کې او دوی بیا پلان لري چې کورمنځي کله چې وایي که فارسی زبان ها باید خاک خود بگیره برای تاجکستان و ازبک ها باید خاک خود بگیره یعنی زمین خود بگیره برای ازبکستان په دې معنا باندې پیږي یعنی تجزیه دلته غواړي چې ټکر رامنځته سي او بالاخره قومونه یو بل سره وخوري واوره کدام خاک میگیری او برادر دونه څوک نه پختون کدام خاک میگیری حالا تو در کانادا یا جرمنی یا آمریکا زندگی میکنی 100 سال بعد نواسط بخیزه و بگه که ما امریکا را به تاجکستان میبریم خیریت صوبه در ما ایرانی ها سوریه را تباه ساختین یمن را تباه ساختین عراق را تباه ساختین افغانستان را تباه ساختین برباد ما ساختین او انسان های خائن شما قدر کثیف انسان ها هستین یک نفر
که در افغانستان بمیره کل رسانه چیخ میزنه، ولی اینی 12,000 نفر که ایران کشت چرا کلتان سگ واره خاموش هستید؟ چون همزبانتان است؟ ای نجات پرستای ریسیست شوانست بدبخت، چرا با خون مردم سیر نمیشین؟ کافیست دیگه برادر. بالای مردم افغانستان رحم کنید، رحم کنید. پایتان در لب گور است، 4 گلاس شراب تا بخور سگ واره که سگای زندگی که او بدبخت